اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. د پښتو نالج فیکٹری ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو د ساينس د ارتقا دا سفر اسې خو د صدونه روان دی، خو په 18 او 13 صدۍ کې په دې کې په هغه وخت تیزی راغله چې کله مغربي دنیا د ساينس اهمیت ومنو او مختلف ساينسي ادارې او یونیورسيټۍ جوړې کړې، د کومو د وجې چې د 20 صدۍ راتلو پورې داسې ډېر ایجادات وشو او د دنیا باره کې ډېر علم حاصل شو. خوږو کتونکو هسې خو ساينس د نن زندګي د پخوانۍ زندګۍ نه ډېره اسانه کړې، خو نن به مونږ په خلا کې لامبو وهلو والا د خلایي سټیشن باره کې خبره کوو چې دا څنګه جوړ شو، ولې جوړ شو او کله جوړ شو. خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو ورکوټې غوندې درخواست دی، که چا دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ په دې نښه کلیک کړئ چې تاسو ته زموږ د راتلونکي ویډیوز نوټیفیکیشن په وخت میلاو شي. ګرانو کتونکو د انساني مهنت دا نمونه هغه وخت مخې ته راغله کله چې په 2 نومبر 1998 کې د دغه خلایي سټیشن سپورزي انسان یوځای کړي او د دغه خلایي سټیشن بنیاد یې کېښودو او ټوله دنیا یې ترې خبر کړه او د دې د کامیابۍ څېره د امریکې، روس او داسې نورو کامیابو ملکونو په غاړه شوه. ګرانو کتونکو دا خبره د چا نه پټه نه ده چې کله انسان د ځمکې ناممکن کارونه ممکن کړل او بیا یې خلا ته خیال شو نو د دوی دپاره په دې باندې خرچه یو ډېر لوی چیلنج و او دا چیلنج دې ملکونو په شریکه قبول کړو. په خلا کې د انسان د لاس جوړ شوی خلایي سټیشن چې کله جوړ شو د هغې وخته پورې په دې 150 بلین امریکایي ډالر خرچه شوې وه. د دې خلایي سټیشن اوږدوالی 72.8 میټر یعنی 239 فوټ او پلنوالی 108.5 میټر یعنی 356 فوټ او اوچتوالی 20 میټر یعنی 66 فوټ دی. دا د ځمکې نه تقریبا 400 کیلومیټر فاصله کې دی. په خلا کې کشش ثقل یا ګریویټي نه وي نو ځکه په دې فاصله کې کمې زیاتې کیدی شي. ګرانو کتونکو دا خلایي سټیشن اکثر د ځمکې نه او بیا په خاصه توګه د کیلیفورنیا نه انسان په خپلو سترګو لیدلی شي. دا یا خو د نور راختو نه مخکې یا د نور پرېوتو نه بعد لیدلی کیدی شي. ګرانو کتونکو تاسو به وایئ چې په دومره خرچه جوړېدو والا دې خلایي سټیشن ته آخر ضرورت څه و؟ نو ګرانو کتونکو دا په خلا کې د یو لیبارټرۍ په حیث کار کوي او په مستقبل کې سپوږمۍ او مریخ ته د تلو د میشنونو دپاره یو تجربهګاه هم ده، کومه چې به د دې میشنونو په لاره کې اسانۍ پیدا کوي. د دې نه علاوه د 2010 نه یونایټډ سپیس پالیسۍ دا د کمرشل، ډیپلوماټیک او تعلیمي مقصدونو دپاره هم استعمالول شروع کړي. دا یو داسې پلیټ فارم دی چېرته چې مختلف ساینسي تحقیقونه کیږي. ګرانو کتونکو دلته کشش ثقل نه وي د څه د وجې چې په دې کې موجوده عمله د کومو تعداد چې عموماً 6 وي په خلایي سټیشن کې داسې ګرځي لکه انسان چې په اوبو کې لامبو وهي. د دې عملې دپاره په دې خلایي سټیشن کې اکسیجن او د ضرورت نور شیزونه دوی ته ورکړی شوي دي. د سحر ناشته، د غرمې روټۍ او بیا د ماښامې روټۍ په دې سټیشن کې دوی ته ورکړی کیږي. د دوی د ملاستې هم انتظام شوی دی. د اوبو د کمۍ د وجې دوی په میاشت کې صرف یو ځل ځان پاکوي. ګرانو کتونکو کو دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو کمنټس کې لازمي ولیکئ. تاسو دپاره به همدغسې معلوماتي ویډیوز راوړو. د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.